چې پخوا زه همداسې ځوان وم اوس ویښته لاړل دڼیا شو او شګفته ملک مقه شان ده وجه څه ده؟ تاسو ته پته ده چې حکومت کې نو د ټول نه زیات تھریټس او د ټول نه زیات شهیدان دغه سرې جنډې خاوندان ورکړي او ایمل خان ته دړکی دي ګوره ټولو ته دي زموږ تاسو ګورئ میا صاحب ته بله ورځ ملو شوي زموږ خو ټولو مشرانو ته دي او چې کله ایم بی ای وي بې به راباندې لوښي وي زه ګوره موږ پښتانه یو که نه او پښتانه چې که نه هغه په کور کې به مکې شانې او د باچا خان نه پس که بل یو سړي جیل تېر کړو عمران خان یو انسان د خپل ذاتي چې کوم دغه غلطیانې وي د هغې په وجه جیل کې دی اوس هغه تاسو په پښتنو خو مو مسلط کوئ که نه خو د پي ټي آی جلسې ولې دونه درنې جلسه زه تاسو دا وایم چې په 14 کاله ته په حکومت کې ناست یې د سرکار ټول پروټوکول د سرکار ټول ګاډي د سرکار ټول مراد دا ټول تا سره د ایمل خان نه علاوه په دې پارلمان کې کم یو داسې کس دی چې هغه د پښتون کام اواز اوچتوي قدرمنو په دې وطن کې آبادۍ په لحاظ وګورئ نو د زنانو تعداد نارینهو نه زیات دی خو که بیا د دې هلې ځلې وګورو نو چېرته مختلف بندیزونه را مخامخ شي او معاشره د دې هلې ځلې نه قبلوي بیا هم چې کومې زنانه په سیاسي میدان کې یا په نورو شعبو کې قدم کېږي نو یقین ومنئ چې بله مشکلاتو سره مخ وي به حیثیت د صحافي ما دا سختن او تکالیف کتلی نن زمونږ خوش نصیبي ده چې د عام ولس په دې سټوډیو کې موږ سره یوه مېرمنه ناسته ده چې سیاسي شخصیت او په چوکاټ کې د بله مدیره سې کار کوي شګفته ملک موږ سره ناسته ده ستاسو مننه کوم شګفته ملک په لږ معمولي شان تعارف ته وکړم چې سیاسي ګوند دی عوامي نیشنل پارټۍ په کې دا 2 ځله سابقه ایم پی هم پاتې دا وخت دا مرکزي جوائنټ سیکرټري ده دغه سیاسي ګوند موږ سره مېلمانه ده شګفته ملک یو جهان مننه اولنې تپوس نه دا کوم چې پخوا زه همداسې ځوان وم اوس ویښته لاړل دڼیا شو او شګفته ملک مقه شان ده وجه څه ده؟ ډیره مننه ستاسو ما ته خو ډیر زیات خوند راکړی چې ستاسو سره دا پروګرام ریکارډ کوم ستاسو دا سوال چې کوم دی نو ما دې نه مخکې هم دوی سره خبرې کولې ما چې یوسف جان چې دی ماشاءالله هماغه شان دی چې کله زه وړه وم او راتلو به نو مونږ به کته نو هماغه شان دی نو مونږ رالویم شو د خیره او یوسف جان چې دی نو هغه ما یوسف جان په دې پروګرام کې تا ته پوره اجازه ده چې ته ما ته کاکا ووایې زه به تا ته کاکۍ ووایم دا ډېره ښه خبره ده الله دې ښه لاره دا راته ووایي چې 2 ځله سابقه ایم پی هم پاتې شوې زه ګورم خلک سیاسي ګوند کې دونه وختونه نه تېرېدل شانتې بدلون زه ګورم او بلا مدرې هم په دې یو سیاسي ګوند کې تېره که عوامي نیشنل پارټۍ کې کله سوچ را نه کړه چې یاره لږ شانتې بدلون هم پکار دی داسې ده چې سیاسي ګوند چې نو دا نظریې وي د هرې پارټۍ خپله یو نظریې او مونږ زمونږ خاندان زمونږ کورنۍ چې دغه باچا خان بابا د تحریک چې کوم تسلسل نو زمونږ کور زمونږ خاندان هم د دغه تسلسل سره زمونږ د نظری سیاست دی اوس نظری چې دی هغه نه بدلیږي نن سبا ستاسو خبره ټیک ده چې خلک بدلون غواړي خو ما په خیال بدلون چې دی هغه په یو چوکاټ یو سیاسي ګوند کې دننه هم ښه بدلون راتلی شي او زه به دا وایم چې دا د یو سیاسي ګوند ډېره غټه کامیابي وي چې د هغې کارکونو هر احساس سره د خپلې پارټۍ سره د وفادارۍ احساس هغوی له ورکوي شګفته دا راته ووایي چې 2 ځله ایم پی هم پاتې شو د حیثیت د یو زنانه او بیا پښتنه زنانه دلته څومره تکلیفونه دي څومره مسلې دي ایوان ته هم لاړې کوم دا څیزونه ترې مخې تېغ وي چېرې په دې قانون سازي پکار داسې دی چې زمونږ په دې خاوره خو ډېر زیاتې ایشوز دي تاسو ګورئ د ټولو نه اولنۍ خبره خو امن ده ځکه چې په ملک کې امن نی اړې ګړې وي د ترهګرۍ ښکار صوبه ده نو هلته کې که موږ د ځوانانو خبرو وکړو هغوی ته ځان له مسلې دي ایون تاسو ګورئ د روزانه په بنیاد زموږ هغه سپین روبي مشران چې دي هغه څومره زیات ځپلي کېږي په داسې حالاتو کې ظاهره خبره ده چې زنانه چې دي هغوی دپاره ډېره ګرانۍ په سیاست کې راتل بیا په پارلمان کې خو زه دا وایم چې په سیاست کې د زنانو راتګ ډېر زیات مهم دی ځکه چې یو زنانه کله سیاست ته راشي هغه پارلمان ته راشي نو هغه په فیصله سازۍ کې شامل شي بیا چې پارلمان ته راغو نو
د ټول نه اولنۍ خبره خو دا ده چې یو مایند سیټ دی. ستاسو اکسپټنس به شروع کې خو به نه وګوره دي دا هم یو ډېر بدقسمتي ده چې کله سټارټ یو زنانه والي نو ډېر زیات ستونزې وي. شروع کې به ډېر زیات پرابلم و، تاسو دا ولې کوئ دا ولې کوئ، د زنانه کار خو کور کې دی او دا قسمه یو مایند سیټ دی. دا مایند سیټ چې دی دا بدلول دي. نو موږ هریسمنټ ایکټ پاس کو چې هغه زنانه چې هغوی چېرته په دفتر کې کار کوي، هغوی چېرته په مختلف ځایونو کې او هغه هراسه کېږي، نو د هغې دپاره قانون ډېر ضرور. نو په 2010 کې موږ هراسمنټ ایکټ پاس کړ. د بده مرغه اوسه پورې هغې باندې امپلیمنټیشن نشته. دې نه علاوه موږ وومن کمیشن جوړ کړو، خیبر پښتونخوا کمیشن آن سټیټس اف ومن، چې څومره هم په پښتونخوا کې زنانه دي او هغوی سره تړلې مسلې دي هر څومره، هغه به د دغه کمیشن په ترو باندې په هغې باندې لیجسلیشن کار کیږي. نو قانون ماشاءالله شته، خو بدقسمتي دا ده چې عملي کیږي ځکه نه امپلیمنټیشن او خلکو ته اویرنس نشته. قدرمنو وړاندې کې د مخلوق سره Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं. मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज. राब्ता नंबर 0333 333 8037. اوساني حالات چې ګورئ نو ستاسو پارټۍ هم بلا شهیدان ورکړل د حد نه زیات. اوس هم یو تسلسل روان دی او اړې غړې دی. بله زه مولانا شیخ ادریس صاحب په حق ورسېدم. ما ټول لیډرانو کتل تقریبا چې کوم صحیح عمل خان رانغه ویره تھریټس دي. دا حالات په آخر تر څو په دې وطن کې روان دي چې یو سړی هم جنازه نشي اټینډ کولی، دی په خدمت څوک کي. مولانا صاحب شهادت ډیر د افسوس خبره وه او ما په خیال چې د ټولو نه زیاته غندنه، د ټولو نه زیات هر انسان چې دی چې هغه په زړه کې د دې خاورې او د دې مشرانو درد لري نو ټول پې خفه وو. زموږ د پارټۍ خو د ډے ون نه تاسو کتلی دي چې زموږ د 3 ورځې چې کم څوک هغه عوامي نیشنل پارټۍ مشر مرکزي ایمل خان اناونس کړی. ایمل خان دعا لتلی دی. ایمل خان تاسو ته پته ده چې عوامي نیشنل پارټۍ خو الریډي لکه دا تھریټ او دا کیسې خو د روزانه په بنیاد دي. تاسو ګورئ چې نن هم زموږ مشرانو ته نو دغه خبره خو زموږ ژوند سره تړلې ده. تاسو ته پته ده چې حکومت کې نو د ټول نه زیات تھریټس او د ټول نه زیات شهیدان دغه سرې جنډې خاوندانو ورکړي. نو ایمل خان خو تاسو ته پته ده ډېر بولډ دی په دې معامله کې، ډېره کلیر خبره کوي او د خپلې خاورې خبره کوي. نو چې کله کوم انسان د خپلې خاورې خبره کوي، د خپل پښتون قام خبره کوي، نو هغه ته بیا داسې قسمه دمکې ملاویږي. هغه بالکل تللی دی. زموږ د پارټۍ هر مشر هر ورکر چې دی هغه ځان رسولی دی. خو ایمل خان ته دړکې دي. ګوره ټولو ته دي. زموږ تاسو ګورئ میا صاحب ته بله ورځ ملو شي دي، زموږ خو ټولو مشرانو ته دي. خو په هغې په باوجود تاسو نه دي کتلی چې هغوی چېرته د خپل کار نه یا د خپل ذمهوارۍ نه په شا شوي دي. بل تاسو کوم شګفته بیبي چې عمران خان په جیل کې او د باچا خان پس قبل یو سړي جیل تیر کړو عمران خان. اسې منې او که نه داسې ده چې ما په خیال د دوی خلکو دپاره به ډېره نوې خبره ځکه چې کله یو انسان چې دی هغه سټرګل نه کړي، هغه په تیاره ټول عمر خوړلی او په تیاره پارلمان ته هم راشي، نو ای دپاره دا واقعي چې ډېر غټ جیل دی. د باچا خان جیل تاسو ګورئ دا خو تاریخ دی. بیا د باچا خان نه پس د ولی خان تاسو ګورئ، بیا د ولی خان نه پس اسفندیار خان تاسو ګورئ. نو دا خو چې د عوامي نیشنل پارټۍ خو د مشرانو تاسو ګورئ تسلسل دی. دا خو زه مجید چې د ان پی خو د مشرانو ورونه په جیلونو کې تیر شو. بالکل. او د هغې نه پس کې یو سړی جیل تیري نو زه اسې زما د پي ټي آی سره څه مطلب زه یو صحافي خو اسې دا منې چې یاره که بل سړی لاړ شي خو 2 هفتې هم نه تېري. 2 هفتې هم نه. خو دا حل دی. تاسو ګورئ اوس باچا خان د خپل ځان دپاره خو نو تېر کړی. ولی خان تاسو ګورئ یو داسې لیډر چې همیشه د کام خبره کړې ده او هغه خبرې د ولی خان سپیچ تاسو روچت کې تاسو ته ولګي چې نن لګیا دی. مشر چې کوم دی ګوره اسفندیار خان د خپلې خاورې د خپل اختیار دپاره 18 ترمیم د نوم دا ټولې خبرې د دغه کورنۍ کړې دي. باچا خان عدم تشدد چې کومه فلسفه ورسه وګورو ما خبره اوسه پورې ګوره ولی خان چې تا ته چې دا جنګ مه راوړه جنګ مه راوړه ایش کنه خبره نه ثابتېږي. داسې لږې ته چې بس دا اوس لګیا بالکل چې تاسو د هغې سپیچز خو لکه زه دې ته حیرانه یم چې لکه یو انسان د خپل ذاتي
چې کوم داغه غلطیانې وي د هغې په وجه جیل کې دی. اوس هغه تاسو په پښتنو خو مو مسلط کوئ که نه. تاسو ګوره 14 کالو شو تاسو په دې صوبه کې، په دې 14 کالو کې تاسو دا پښتانه څومره وزورول، تاسو د پښتنو له دا سزا ورکړه چې تاسو حکومت کې موږ راوستي نو موږ به تاسو له سزا درکو. کم کار چې د وفاقي حکومت ته چې تاسو له پکار دی چې هلته لاړ شي، هغه زور تاسو د پښتنو نه وباسئ. نو دا هم بدقسمتي ده زموږ د پښتنو چې مطلب دا چې 14 کال نه پی ټی آی په دې صوبه ده او د ټکې کار نه کېږي ستاسو غرض ده. نو ما په خیال تاسو خو ګوره تاسو نه زیات به څوک په دې خبره پوهي، بیا د تاسو نه زیات به عوامو ته څوک ځي. لکه تاسو چې کوم مایک خلک ځي او خپله د زړه خبره تاسو ته کوي، نو تاسو ته به اندازه کېږي چې دې خلکو د پښتنو کم نسل کشي به ورته وایم او کم د پښتنو خلاف یو مومنټ شروع کړی دی. ګوره حکومت تاسو دلته دی، تاسو دلته ناسې، احتجاج تاسو دلته کوئ، تاسو روزانه په بنیاد تاسو سړکونه دلته بندوئ. په دې امبولانس کې زه په خپله په لاره کې چې 3 امبولانسز پای کې زنانه مړه شوې وه. اوس دا پښتانه چې دي دا تاسو دوی له زور ورکوئ چې تاسو موږ حکومت کې پښتنو نه دي راوستي، هغه هم مسلط شوي دي. د دې نه باوجود شګفته بیبي زه یو خبره تاریان شم چې د بلا زامن دی چې په پلان کې جلسه ده ولا د میګي د ادم کې خودو زه پکې نینو دا ولس لیوانې ګوره دا څه پیغام دا د حیدر خان چې په تعلیم کې سونه کار کړو، سونه کالجونه یونیورسيټي چې حیدر خان په خپل چونو کې کړی، خدای قبل پارټي کړی، خدای نه باوجود چې حیدر خان الیکشن تود دی. نو ګوره حیدر خان الیکشن ګټلې دی، په حیدر خان الیکشن بللې شوی دی. دا خو تاسو ته پته ده، مونږ چې دی مونږ په دې خبره ډېر کلیر یو چې دا کوم الیکشن شوی دی الیکشن نو دا سلیکشن دی. سلسله د دې پی ټی آی خلاف د شي دغه نور خلک خو په دې صوبه کې راوستل. خو د پی ټی آی جلسې ولې دونه درنې جلسه زه تاسو دا وایم چې په 14 کال ته په حکومت کې ناستې، د سرکار ټول پروتوکول، د سرکار ټول گاڑی، د سرکار ټول مراد دا ټول تاسو رہی، مطلب سرکاري وسایل استعمالېږي. ګورستا یو وزیر یو ایم پی ای چې د دونه خلک یو ایم پی ای چې د خپل حلقې نه راوستي شي. تاسو ذاتي جلسه وګورئ، یقینو کې دا د یو یونین کونسل جلسه وه چې دوی کما په پوره صوبې سطح باندې اوس په 14 کال کې ټول مراعات ټول پروتوکول دی خو ریسک هم نه دی پرېښی. نو چې دا ټول هر څه چا سره او سرکار تا سره نو بیا خو به دا دونه لږ ډېر خلک تر وباسي. خو مسله دا ده چې الیکشن نه دی شوی، دا سلیکشن د حیدر خان غوندې خلک چې دي دا قصدن آمدن د پارلمان نه بهر پاتې شوي. ډېر خلک په دې هم خفه وي ایمل خان سینیټر شنو بلوچستان ته ولاړ. په دې ډېر خبرې ترې ستاسو په څه درې ګوره دا اوس که نور خلک وایي دی ګوره ته خو به دا نه وایې که نه ځکه چې ته ایمل خان هم پېژنې، ته دغه د باچا خان بابا چې کوم دا تحریک و دا سره جنډه و دا هم پېژنې. مونږ همیشه د دې خاورې سیاست نه بلکې خدمت کړی دی او تاسو ته هم دا پته ده، تاریخ هم دا تاسو وړاندې دی چې د دې چوکو دپاره عوامي نیشنل پارټۍ مخکې هم دغه حکومتونه پرېښودي دي ځکه چې موږ دا ګڼو چې موږ د دې خاورې خلک یو او په دې خاورې چې هر تکلیف راغلی دی نو عوامي نیشنل پارټۍ دې نه مخکې هم دغه کرسۍ چې دي هغوی ته لتې ورکړي دي. مسله دا نه ده، دا یو مایند سیټ چې دا کم طریقې سره دا پروپاګنډي کې تاسو ماته دا ووایئ چې د ایمل خان نه علاوه په دې پارلمان کې کم یو داسې کس دی چې هغه د پښتون کام اواز اوچتوي. ګوره څومره هم تکلیف چې راغلی دی، تاسو د قبایلي اضلاع وګورئ چې دا کم حالات دي، په دې باندې د ایمل خان نه علاوه کم یو داسې پښتون دی. پښتانه خو شته په سنټ کې که نه، پښتانه خو په پارلمان کې په نیشنل اسمبلی کې هم شته او پښتانو نه خو زموږ دا صوبایي اسمبلي ډکه ده که نه، ټول پښتانه دي. یو پښتون دی ماته په ریکارډ وښیي چې هغه ویلي دي چې دا حالات د دې ذمہوار څوک دی، دا پښتون چې دی دا د دې دا تکلیف چې دی په دې باندې په دې ستونزو باندې مسلو باندې د خبرې دپاره که کلک څوک ولاړ دی نو هغه دغه د باچا خان او د ولی خان نو سیو کډوسی دی او دغه ایمل خان دی. تاسو څه غواړئ چې ولس ګوره ولس چې دی که نه، ولس ته که دا اختیار ملو شوی چې هغوی د خپل ووټ چې کوم د هغوی اختیار دی او کومې بکسې دي د هغوی په مرضی ووټ چې کوم استعمال شوی دی او هغه اوپن شوی نو خلکو ته پته لګېدلې دا صوبه چې ده که نه دا دوی ته قصدن آمدن حواله کړی شي. په نورو ځایونو کې به نه، په نور پاکستان کې هغوی ته دا انټرسټ نو چې مطلب منډیټ هایجیک شوی دی، هلته پی ټي آی مخنیوی شوی دی خو دې ځای کې پی ټي آی ته ښه کلاو ځکه چې دلته کې پی ټي آی چې کوم وزیر اعلی دی کېنولی هغه د دغه خلکو ځان ته کېنولی او تاسو ته پته ده چې څوک دي. منګورو څومره سیاسي ګوندونو کې ټول موروثي دي او ستاسو په پارټۍ کې هم دغه خیال دی. نو زه کله کله دا وایم چې دا باچا خان نه پس بیا ګورو ولی خان، بیا اسفندیار صاحب، بیا ایمل خان، بیا ورده بچی راځي.
ګوره داسې ده که نه چې دا سیاست چې کوم دی یعنې پارټۍ له دوکان د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست دا داسې نه ده چې ګینې دا هغه خلک وایي د اوسپن هغه څه وایي جیجل دي د عوامي نیشنل پارټۍ کې لکه نه خو په حکومتونو کې شته نه داسې د هغه والا آیډیل فیورټ پارټي دی د خلکو چې هر ټایم په حکومت کې ناسته ده. ګوره هغه تاسو دا نه غواړئ چې د ایمل خان نه زیات حیدر خان یا صاحب یا بابک صاحب ډېر زیات دا نه د ایمل خان خوښه وه نه دا د اسفندیار خان خوښه وه نه دا د لیډرشپ. ګوره دا د ورکر خوښوي. عوامي نیشنل پارټي واحد پارټي ده. تاسو چېرته الیکشن کې به مونږ انوایټ کړو چې مونږ بکسه ږدو په دغه بکسه کې ووټ اچول کېږي چې ایمل خان به وي که فلانې به وي که فلانې به وي. باقاعده کونسل دي زمونږ د کونسل چې کوم کونسلران دي کوله او تاسو به راغلي مې زمونږ په حال کې باقاعده خلک لاس اوچتوي چې دا کس مونږ ته منظور دی دا نه دی. الیکشن کېږي ایمل خان په الیکشنو راغلی دی هغه دغه د پارټۍ چې کوم خلک دی ای راوستی دی او ما په خیال مطلب داسې هم کېدی شي چې یو ځل د ایمل خان په ځای باندې کېدی شي میا صاحب یا بابک صاحب راغلی دی. ګوره ایمل خان دومره تاسو ګورئ چې زموږ د میا صاحب د صوبې صدر ګوره زموږ پارټي دلته کې ده که نه د صوبې صدر زموږ میا صاحب دی. حیدر خان زموږ مرکزي تاسو ګورئ په مرکزي هغه پاتې شوی دی. اوس هم هغه لږ ډېر مسلې ځکه چې د هغه الیکشن بللی شوی و دغه وجه وه حالانکې اوس هم هغوی ته اوپن هغه میلاو شوی. نو ایمل خان دا په خپل چویس نه دی اخیستی دا هغه خپل د پارټۍ خلکو مجبوره کړی دی د عهدې. بالکل ټیک. چې شګفتې بي بي سره نه منلی بیا چا سره منې ځان څوک کار ګوري هغه مونږ غوړه خو دماغ جو دوه درې اخري سوال نه دي او هغه به تپوس کو موږ سره اوسئ. Asaudia double action chemical brand Power Magic washing powder. वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी. असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड. मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री. وداره ته وایي چې واده شوي یو که نه نو دا دومره زما سټرګل دا دومره ستړي دا دومره زما جدوجهد دا ټول ستاسو په وړاندې دی نو هغې کې خو بیا دا دومره ټول ټایم اکټیویټیز او دومره هغه ګرانه شي که نه نو تاسو ته پته نه ده. ښه دا فل ټایم سیاست کول بیبي څه وایي نه یا کور کې چې بس دا ده چې اوس خو راسره عادت شو. شروع کې خو به ځکه چې حالات به هم ډېر خراب وو کیسې به وي او ظاهره خبره ده د مور خو یو خپل هغه یې که او چې کله ام بی اې وي بیبي به راباندې لوښي وینځل ګوره موږ پښتانه یو که نه او پښتانه چې که نه هغه په کور کې بې مک کې شانې تاسو دومره زورور یې دا سړي که نه که تاسو هر څومره هغه شئ خو چې کور کې کله زنانې نو هغه د خدای که وزیر اعظم شي خو هغه به تاسو ته هماغه ښکاري که نه. نو مونږ خو هماغه پښتانه یو موږ ته میندو تربیت داسې راکړی دی نو مونږ هغه تربیت کې اوس هم کولی شو. لکه دا شکر دی چې په هر څه باندې لکه زده کړه هم کړې ده چلم د هر څه راځي. اب بله خبره ده چې کله کو کله نه کو زړه خبرې ځکه چې نور کار هم ډېري. ډېره مننه کوم شګفته بي ډېره پخوا راسې مدا راتله او دا ډېر مضبوط پخوا ټکې ته کټ کوم مطلب مې دا دی چې د ډېره کله چې به زه راتلم که نه چې کله زه کاکي وم او دا کاکۍ به راتلم دا سیاسي هلې ځلې کول آسان کار دی دې خبره بالکل ټیک ده. سړی چې کله بیا ورکوي سیاست ته روځي کې بیا سړی دا فل ټایم دی کېږي د ځمکې د خورې خدمت کول څه اسانه خبره نه ده. بیا چې خبره د یو زنانه شي نو یقینا چې د دا قابله ده. شګفته بي بي ستاسو مننه کوم دعا هم درته کوم ستاسو پارټي د شهیدانو ده ستاسو نظریه ده تر اوسه پورې ده ستاسو د مشرانو وینا نن سبا هم خلک کوټ کې چې کوم حالات ته ګورو د ولي خان بیان ماته کېږي وي دی ویل دی کې شک نشته سیوا چې باچا خان نو دی پاټی دی نظریه او دی فلسفې چې خلکو له کومه پوهه ورکړې ده نه منم چې داسې به بل یو سیاسي سړی راشي چې به دا پوهه په دې پولیس کې خوره کړي. زه ستاسو مننه کوم او دعا هم درته کوم چې الله دې ژوندی لري چې ته بل پوډکاسټ کې راشي په وخت کې دا ایکټینګ ام پی اې وي او زه ډېره تنګه کوم ځکه چې اوس خو په حکومت کې نه خو بیا دې هم ډېره مننه ستاسو ډېره مننه خوشحاله شو جي ډېره مننه.